وایي جهادي رهبران یې موږ جهاد کړی دی په افغانستان کې ټولو ولمن ته د کفارو د شپږ دېرشو مملکتو د کفارو ولمنو خیزارونه ورچولي دي او دغونه موږ کړی دي وایي موږ رهبران جهادي رهبران ستاسې هغه جهاد د خدای عز وجل نه قبلوي چې تاسې کړی دی مخ مو په هغه جهاد باندې تور سو جهاد تاسې وشرماوه جهاد پر دغسې طریقه باندې دی لکه تاسو چې کړی دی تاسې دغه ملک و کفارو ته په لاس ورکړي تاسې دغه ملک خرڅ کړي تاسې د کفارو غلامان واست په هغه وخت غلامان واست اوس یې غلامان یاست په حقه به سره وایي د یوې ښځې وینا حقه چې تاسې ترې کوي چې پر هغو باندې څونه خبرې د هغې ښځې ویناوې حقې دي په پارلمان کې به تاسو ته کوي خسکیان سره یو ځای سوي یاست په پارلمان کې سره راټول یاست شرمېږئ هم نه د ملت څخه شرمېږئ هم نه د شهداو څخه شرمېږئ هم نه د دې ملک د ایتمانو د کونډیانو څخه شرمېږئ هم نه د دغه ولسو څخه او د دغه عوامو څخه لوی لوی ږیرې مو نیولي په پارلمان کې مو خلک په تلویزیونونو کې ویلي چې یو د بله سره مو انګیچې سره اچولي هلته سره ناست یاست لعنت پر تاسو باندې شیخان هم دوی دي پروفیسران هم دوی دي حضرتان هم دوی دي پیران هم دوی دي هغه مبارک خلک هم دوی دي د کفر ولمنو کې ځانونه ور دي زما په دغه کتاب قسم دا خبرې زه کوم مرګ ما ځان ته فرض کړی مرګ ما ځان ته فرض کړی د یوې خوا څخه هم نه روزل کېږم هر رقم فکر و خیال چې درځي چې دا کاري صاحب د کومې خوا څخه دا خبرې کوي زه د هېڅ چا طرف نه نیسم هر څوک چې د اسلام ضد وي هر څوک چې د وطن ضد وي هر څوک چې د قرآن ضد وي هر څوک چې د جهاد ضد وي هر څوک چې د شهیدانو د ملتو د ایتمانو د کونډیانو ضد وي زه پر دغه منبر باندې بیانوم زه خلکو ته رسوا ګرځوم وایم په دا خوله باندې که څوک عمل په کوي که نه په کوي مګر زه بې رسوا ګرځم دا څه حالت دا څه رقم حال دا مسلماني ده دا افغانیت دی د خدای لار په سختیو کې پټه ده د جنت لار په سختیو کې پټه ده د دوزخ لار په سختیو کې پټه ده د جنت لار په خوشحالیو کې